د جلال آباد ښار دی او دا یې رنګیني دي ځکه چې تازه تازه الهي رحمت نازل شوی. باران خو الهي رحمت دی ځکه چې یو یې ګرمي ختمه کړه او بل یې د ښار ښایست رابرسېره کړه. خو بیا هم زموږ د ښار هغه هټیوال چې دمګړی کار ته راوتي همدوی سره غږېږو. ولا زه خپله د پردو کار کوم، د پردو استاد یم. ښه پردې من په څو دي؟ ولا من د مترانه حساب دی. ښه مترانه دی که نه هغه دی دا څه نوم دی هغه 1 لیټر 2 لیټره؟ نه مترانه حساب دی. ښه مترانه حساب دی. جلال آباد ګورې باران پې وشو، موسم وجري شوی دی. د دغه موسم او د دغه جنتي هوا نه څومره خوند اخلي؟ ولا ډېره په زیاته اندازه سره، ځکه چې موږ تاسو کتل چې دا 3 ورځې مکمل ډېره ګرمي وه، زیاته ګرمي وه، او نن دونه ښایسته موسم دونه سلامونه، ستړي مو شئ، وخت مو په خیر. درنو ملګرو، د جلال آباد ښار دی او دا یې رنګیني دي ځکه چې تازه تازه الهي رحمت نازل شوی او باران شوی دی. درنو ملګرو، د باران په ورېدو هره سیمه ښایسته کېږي، هره دره ښایسته کېږي، ښار ښایسته کېږي. نن زموږ جلال آباد ښار وګورئ څومره ښایسته رنګین ماحول یې جوړ دی ځکه چې الهي رحمت پرې ورېدلی دی. راځئ نن د باراني جلال آباد ښایسته انځور اخلو، تر تاسې رسوو. تمه ده چې تاسې زموږ ملتیا وکړئ او وروستیو شیبو پورې له موږ سره پاتې شئ. مخکې له دې چې خپرونه پیل شي راځئ یو څو ښایسته نظریه سره ننداره کړئ. بیا هم ستړي مو شئ درنو ملګرو، د ښایسته جلال آباد اړوند د باغ امیر شهید مخه ده او هغه وی پل چې ورته وایي د دې په سر ولاړ یو. زموږ یو کندهاری ورور دلته راسره دی، د سره غږېږو. سلام شپه بخیر راغلی. وعلیکم سلام. سلام وایم ټولو اورېدونکو کتونکو ته او بیا تاسو ته. تاسو څنګه یاست؟ ډېره زیاته مننه. څنګه اول یې اورېدونکي کړل بیا وروسته موږ ته سلام اچې، ځکه چې اول سلام زما حق و چې مخامخ هم درکړم. ولا بس خو نو دا کله کله موږ به داسې کېږي چې اورېدونکو سره ډېره مینه لرو، بیا چې د یو واورې بره بیا ډېر په شوقه سره بیا ستاسو ویډیوګانې او ستاسو نور معلومات ترې ځا رسوي. ډېره مننه. کور ودان جلال آباد ګورې باران پې وشو، موسم وجري شوی دی. د دغه موسم او د دغه جنتي هوا نه څومره خوند اخلي؟ ولا ډېره په زیاته اندازه سره، ځکه چې موږ تاسو کتل چې دا 3 ورځې مکمل ډېره ګرمي وه، زیاته ګرمي وه، او نن دونه ښایسته موسم دونه ښکلې هوا بیا په تېر جلال آباد کې خو نو بیا ډېر ښه لګېږي. او په دې خاطر باندې ډېر په خوشحاله یو چې دا مخلوق ډېر په تکلیف و او اوس نو ډېر په استراحت سره سو خلک خپل کارونه او هر څه په ښه دغه سره کولی شي. ډېره زیاته مننه قارچ محترم. په رښتیا هم باران الهي رحمت دی او موږ تاسې ولیدل، هم یې راته ښار ښایسته کړو، پاک یې کړو، راته هم یې هوا معتدله کړله، بیخي ګرځېدو ته یې چمتو کړله. کندهار کیسې راته وکړه، کندهار کې څه کیسې وي؟ کراري بله هلته خو هم ښه ډېر معلومات هم نه لرو، ځکه چې موږ لږ وخت کېږي چې راغلي یو، خو هلته هم بس کراري شته چې ملګرو سره معلومات لرو. ګرمۍ شته ولا هلته هم زیاتې دي، ګرمۍ زیاتې دي، خو بیا هم دونه خلک نه دي لیدلي چې په ضرور سو لکه څنګه د ننګرهار خلک چې ویني.
ننګرهار خلک ډېر ولاړ د ګرمۍ سره په تکلیف دي او په کندهار کې خو نو نور بس بیخي ډېر ښه امن دی الحمدلله چې معلومات لرو یا تللي ګرځېدلي د خواشینۍ خبره مو نه دی اورېدلی شکر دی الحمدلله. یو ارمان د افغانانو هغه دا اوس چې په هیواد کې داسې یو تلپاتې امن اوسي چې که یو انسان وغواړي چې د واخان سر ته لاړ شي او که وغواړي د کندهار د علي بند ته لاړ شي او که همدارنګه کونړونو ته لاړ شي نو په زړه کې دا ویره نه وي چې خدای ناخصل د به څه راوشي. هغه ارمان الله تعالی پوره کړو دا دی موږ او تاسې د خوشحالۍ ژوند تېرو. او بالکل همدا ارمانونه ټوله پوره سوله دا خو د ډېر د ټول ولس او د ټول افغانانو دا هم دا هیلې و دا دغه چې کله موږ داسې یو امن کې ژوند وکړو په داسې دغه کې هم په دا ښارو که کوم ښارونه دي که کوم صحراوي ښارو خلکو ته دغه صحراوي خوند ورکوي لکه واخان او نور علاقې چې دوی لوړ سي کونړونو ته او د صحراو خلک بیا دې خوشحاله چې موږ لوړ په ښار کې وګرځېږو د ښار دغه ووینو خلک ووینو وګرځېږو. دا دوی چې د کندهار کابل دغه ولایتونه خو د ټول کتلي دي او ننګرهار دې مو کتلو داسې پورته ولایتونو ته تللی لغمان نورستان کونړ. بالکل ما خپله په د 4 کاله کې تقریبا 4 ولایتونه مې لیدلي دي یوازې 10 ولایتونه ورته پاتې دي. کونړ مو هم لیدلی دی نورستان مو د اتیا اختر کې مو ولاړو وګرځېدلو شکر مو ولې ډېر ښه خوند مو ځینې واخیستی الله بس ملګري م راسره وو. او د علي بند ته تللی؟ اوکې د علي بند ته تللي د علي بند خو نو زیات واخیستلو. او د علي بند کې د کومه شپه کړې ده؟ شپه م نه ده کړې د ورځې به تللو په میله باندې مازدیګر چې بس بیا به دغه ته رالو او دا کم دغه پرچاوځای چې ورته وایي دې ته به څه چکر ولګولو بېرته به تللو. او بابا صاحب ته؟ اوکې بابا صاحب ته مې زیات تللي بابا صاحب ته دا څه وخت کېږي. او شاه ولي کوټ؟ شاه ولي کوټ کې خو نو بیا بیخي هلته ملګري هم شته خپلوان هم شته. شاه ولي کوټ خو ښه غرنۍ علاقه ده ښه خوند کوي وخت. ډېره مننه. په وروستیو کې یو جالبه خاطره ده د ژوند راته ووایه چې موږ هم وخاندو درانه لیدونکي هم وخاندي ورته. جالبه خاطره به څه درته ووایو نو جالبه خاطره همدا وه چې یو ورځ تللي وو دغه ته د کونړ ته تللي وو بیا هم هلته چکر ولګوئ کله چې ماخستن لواړو ډېر وختي لواړو وختي چې لواړو بیا ملګري وویل چې بېدېږو ځانونه وسا کوو هسې کوو داسې کوو ډوډۍ مو لا هم نه وه خوړلې څه ملګري پرېوتله څه ملګري له دغسې ویښ خپل ګپ شپ سره لګاوه او وروسته تر هغه چې زه بېده سوی وم یو ځای ملګري مې تللي وه زه معلومات مې نه په درلوده لکه درې ولسوالۍ پورې رسېدلي وه چې وروسته ما ته زنګ وویلی زه درختې لاندې پروت وم. هغوی پرېښودم ډېر جالبه راته معلومه شوله. ملګرو ته دې بیا څه ونه ویل چې زه څنګه پرېښودم؟ نو بس خو نو څه درته وایي خامخا ځه الله تعالی دې باقي ورحمېږي. پیغام دې درنو هېوادوالو ته؟ پیغام درنو هېوادوالو ته دا دی چې موږ تاسو ته الله پاک یو ښه نظام راکړی دی د الله پاک د نظام و د الله پاک د نعمت څخه باید موږ تاسو بېشکره نه سو موږ تاسو باید شکرګزاري ادا کړو په هر وخت کې او که څه دا لږ لږ غوښتنې خلک لري هغه هم الله پاک مشکلات حل کړي الله پاک مهربانه ذات دی. موږ تاسو باید په ښه سهولت سره په ښه اخلاقو په ښه دغه به سره زندګي تېره کړو چې هم ملت خوشحاله وي هم ټول افغانان خوشحاله یم په هر ځای کې هر چا پورې ښه زموږ ته د ښه دغه ورسېږي خبر ورسېږي د بد خبر مو ونه رسېږي چې کومه بد اخلاقي. ډېره مننه کور دې ودان الله دې سلامت لره الله دې ښاد لره. تا ته هم ډېره مننه درنو ملګرو راسره پاتې شئ د ښار ښکلا او همدارنګه د جلال آباد ځینو هېوادوالو سره خبرې اترې کوو. درنو لیدونکو بیا هم ستړي مو شئ ښایسته جلال آباد او نن اجري موسم دا زموږ په برخه دی. دغه ځوان هم روانو فکر کوم کار ته روان دی له همده سره خبرې اترې کوو. سلام سلام شپه خیر راغلی مخلص صاحب وعلیکم السلام څنګه یې ښه یې ته په خدا ډېره زیاته مننه.
نوم دې مې یاد کړی دی ولا نوم بس مینوال دي ویډیوګان دي یوټیوب د ټیک ټاک د شان کې ګورو مینوال دي روانو مکار ته او بسو مې کتل ننګرهار کې هم دي چوکي مخابرات سره دی په دو او راکوشم چې ویمې ګورم سلام کلام وسره وکم ډېره زیاته مننه کور دې ودان الله دې ښاد لره نوم مبارک دی نوم مې اسماعیل اسماعیل او څه کار روزګار کوئ ولا زه خپله د پردو کار کوم د پردو استاد یم ښه پردې من په څو دي ولا من د مترانه حساب دی ښه مترانه دی که نه هغه دی دا څه نوم دی هغه 1 لیټر 2 لیټر نه مترانه حساب دی ښه مترانه حساب دی متر په څو دی ولا متر رقم پر رقم شته دی قسم ولې کې ولا ولې نه ولا خو متر رقم پر رقم دی مخلص صاحب ښه پردې متر په څو دی ښه پردې متر چې دی 200 روپۍ 200 افغانۍ فی متر ښه یو کوټې ته 100 متر بس دی ولا یو کوټې ته چې دی 6 متره رخ بس دی او 6 متره جالۍ بس دی 6 متره جالۍ یعنی یو کړکۍ یو هغه څه نوم دی دروازه دروازې ته چې دی بیا موږ 2 متره اچوو لکه ټول دې سوی 12 دغه 14 متره راځي 14 متره ښه کار روزګار څنګه دی ولا ښه دی شکر الحمدلله د الله تعالی فضل دی کله چې سودای خرڅې قسمونه خو به نه کېږي ډېر نه خدای دې نه کړي دا راته چې نن جلال آباد دغه موسم ډېر ښایسته جوړ دی همدا شیبه باران وورېده څومره خوندور دی ولا ډېر خوندور دی ماشاءالله بالکل امان هم ښه زیات دی او ډېر خوندور دی ښه ښایسته باران وشو ښه او دې وخت کې څه پکار دي ولا دې وخت کې بس شین چای یاران بنډارونه او ښه بنډارونه چکر او شین چای ښه شین چای هم ښه دی تا ته خو ټولې خبرې ما وښودې نو یو دوه خبرې خو خپله مو ولا بس دغه میک زور دی پوه شي په دې خاطر باندې خبرې نه ماشاءالله ډېر خلک یې ډېرې ښایسته خبرې دې وکړلې کور دې ودان یو جالبه خاطره ده د ژوند ولا داسې جالبه خاطره خاص کار نشته دی نو کله چې زما خپرونې ګورې خاندې ورته که نه ولا ډېر ورته خاندم ډېر زیات استاد ټول خپرونې تعقیبوم او د نواب خان سره نواب خان سره خپرونه هم په چوکي مخابراتو کې کړې وه ډېر مې ورته خاندلي رښتیا خبره یې ډېر زیات خوندورې خپرونې کوي که نه بالکل او ډېر زیات ډېره زیاته مننه په وروستیو کې داسې یو څه پیغام چې خپلو هېوادوالو ته خاص کر داسې پیغام نه لرو نه هېڅ هم نه لري نه هېڅ هم نه ډېره مننه الله دې سلامت لره کور دې ودان خوشحاله اوسې درنو ملګرو د ځوان خبرې مو واورېدې راځئ جلال آباد کې پاتې کېږو مخکې ورځو درنو لیدونکو بیا هم ستړي مشئ په خیر راغلی جلال آباد ښار هغه مشهور ځای ډنډ غاړه ده او دلته له یو هټیوال سره خبرې اترې کوو باران هم تازه ورېدلی دی باران خو الهي رحمت دی ځکه چې یو یې ګرمي ختمه کړه او بل یې د ښار ښایست را برسېره کړه خو بیا هم زموږ د ښار هغه هټیوال چې دمګړی کار ته راوتي همدې ورسره غږېږو خبرې اترې ورسره کوو راسره پاتې شئ سلام ستړی مشې ورو په خیر راغلی شکر دی الحمدلله نوم مبارک دی سیف الرحمن سیف الرحمن د کوم ځای کونړ کونړ ښه کونړ ټپه ته یاده ده زیات وکړم که نه درته یاده ده عزیزه ښه ډېره مننه کونړ کې د کوم ځای پیج درې ننګلام کې د کوم کلیګل کلی کلیګل کلي ښه څنګه دی کار روزګار نن سبا ښه دی بس شکر دی ساعت هم پکې تېر دی ګزاره کوي سال څه کومه سودا دې کړې ده که نه او بس یو من هم خرڅه کړې دې کې ترشه ګوړه کومه یوه ده ترشه خو پکې داسې نشته اوس پکې ترشې داسې خاص نه راځي پاکستان نه به راتلې هغه ګوړې اوس بندې دي او د کامې ګوړه پکې کومه یوه ده او اوس خو سیزن خلاص دی کامې نه راځي همدلته بس د دغه کې سازېږي چپلیار کې چپریار کې یعنی د کامې ګوړې په نوم باندې کومه ګوړه نه لري اوس ته کامې ګوړه اوس نه راځي سیزن خلاص دی بس همدې دې ګوړې دي ټولې او دا چارمغز والا او بادام والا دا کیلو په څو ده دا کیلو 200 دغه به 180 ده دا 180 ده او دا دغه کیلو 100 دا کیلو 100 سارنه سره سودا نه ده کړې څومره دې کړې ده من هم خرڅه کړې یو من څومره دې پکې ګټلې دي بس 100 او 50 روپۍ پکې پاتې شو 50 ډېره زیاته مننه کور ودان خوشحاله اوسه الله دې سلامت لري ډېره زیاته مننه درنو ملګرو چې راسره یاست او دغه برنامه ګورئ